وعلیکم سلام. یو ورور محبوب عمر اعدادي په نامه پوښتنه کوي چې د قرباني یو تی وي، قرباني پې کېږي که نه. محترمه، هغه مال چې هغه دوه تیان لري، که یو یې نه وي قرباني نه پې کېږي، یا ړوند وي یا پرې وي یا یې سر نه وي قرباني نه پې کېږي. او هغه مال چې هغه 4 دانې تیان ولري، نو په هغه کې بیا یو دانه نه و یا ړوند و یا یې سر پرې و، پروا نه کوي وروره. دغه مسله د موږ حنفي فقها په کتابونو کې ذکر کوي، شامي نورو ډیرو کتابونو، فتاوا تا ترخانیه. الله دې جوړ لره کامیاب. وعلیکم سلام. یو ورور پوښتنه کوي چې خپلې خواښې ته لاس ورکول څرنګه دي. که زړه وي پروا نه کوي محترمه، که ځوانه وي ښه خبردار ده چې په لاس ستړي مه سي، ورسره ونسي. وعلیکم سلام. یو ورور حافظ بدري په نامه پوښتنه کوي چې یو طالب ده، مثلا قرباني پې واجبه ده او دی په هغه روپیو ځان ته کتابونه واخلي چې قرباني پې واجبه ده محترمه. 80,000 روپۍ نصاب ده، 80,000 افغانۍ چې سږ کال یې څوک ولري په هغه سړي قرباني واجبه ده. کتابونه بیا نسي اخیستلی، واجب به ادا کوي ورور. وعلیکم السلام. یو ورور پوښتنه کوي چې د اختر په ورځ چې سړي روزه نیولي، د لوی اختر په ورځ، بیا پې مستحب دا ده چې تر هغه وخته روزه ونیسي چې قرباني حلاله کړي او خپله قرباني باندې روزه ماته کړي. دی وایي چې د ماما کره لاړ شي او بیا یې ماما کره وخوري. نو ولې خپله قرباني نه حلالوي محترمه؟ مستحب دا ده چې د قرباني منځ نه متصل خپله قرباني حلاله کړي. ماما کره ځي او بیا هلته حدیث کې داسې راغلی دي چې د خپلې اضحیې نه یې وخوري. دا مستحبه ده وروره. الله دې جوړ لره کامیاب اوسي. وعلیکم سلام. رحماني لوګروال په نامه یو ورور پوښتنه کوي چې عشر به څوک ټولوي؟ حکومت به ټولوي محترمه. عاملین چې ورباندې مقرر دي چاته به ورکوي، د هغې مکمل مصرف معلوم ده وروره. حکومت شته د اسلامي نظام، هغه به یې ټولوي وروره. الله دې جوړ لره جنتي سي. مصرف د عشر د زکات تیار په فقه کې معلوم. وعلیکم سلام. یو ورور د پاکستان د بلوچستان ژوب ساحې نه پوښتنه کړې. محترم وروره، تا چې کومه پوښتنه کړې ده، یو خو دا ده چې هسې پلار ظلم کوي، مال ورکوي نه ده ته. که اختیار ولري په دې مال کې او ده ته ورکړل سي، نو بیا په ده باندې قرباني شته ده محترمه. هسې په یو چا باندې چا دین ده، هغه دین ډېرې روپۍ دي، خو چې ده ته یې نه ورکوي په ده قرباني نشته ده. الله دې جوړ لره کامیاب اوسه. وعلیکم السلام. قاری حادث حماسي په نامه یو ورور د پاکستان نه پوښتنه کړې ده. وی د اختر په ورځ روزه نیول څرنګه ده؟ محترمه وروره، 15 ورځو کې روزه نیول مکروه تحریمي ده. د مونږ حنفي فقها په کتابونو کې لیکي چې 15 ورځو کې د واړه اختر په ورځ، د لوی اختر په ورځ او د لوی اختر د ورځې نه وروسته 3 ورځې چې ایام التشریق ورته وایي، دغه ورځو باندې روزه نیول مکروه تحریمي ده. فقد صح ان النبي صلی الله علیه وسلم نهى عن صوم يومين يوم الفطر ويوم الاضحى وقال النبي صلى دا د بخاري حدیث ته، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ایام التشریق ایام اکل و شرب. نو الله دې جوړ لره وروره کامیاب اوسي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کوي چې د هر وطن د پاکستان نه پوښتنه کوي. دی وایي چې د هر مملکت لپاره به ځان ته عرفه وي او که یوه عرفه به وي، او یا نن په سعودي کې پرون نن د اختر ورځ ده او پرون عرفه وله، د موږ نن عرفه ده. دا څنګه چل؟ نو زه نه پوهېږم وروره. الله دې جوړ لره، الله دې جنتي که ته داسې چل وکړه، نه د نورلزاح وګوره، خپل جومات کې خو به امام لري، د نورلزاح واروړه هلته ورته کېږده، د صومې په بحث کې ورته ووایه چې مولوي صاحب محترمه دغه عبارت څه وایي. دغه مطلب باندې چې ځان پوه که نورلزاح د مونږ وړکای کتاب ده، دغه کتاب هلته مولوي صاحب ته واروړه جومات ته، ورته دا څه وایي. هسې چې درته وویلې وروره، بس همغه د مونږ خبر هم دی، نورلزاح خبر دې درته وکړي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کړې ده. د ده ورور پوښتنه داسې ده چې یو سړی د چا قرض ده پې باندې، خو هغه مؤجل ده، هغه نیټه نه ده را رسېدلې، نو ده سره اوس دومره روپۍ شته ده چې قرباني پې باندې وکړي، یا په ده قرباني واجب ده که نه؟ نو محترمه وروره، د تا پوښتنه ما ولټوله، کتابونو کې مې صراحتا پیدا نه کړله. نو زه څومره چې فکر کوم د سړي باندې واجب نه ده، ځکه په ده باندې که اگر چې دا دین مؤجل هم ده، فکر کوم چې واجب به نه وي انشاءالله. خو بیا هم که دی وکړي
خو ښه خبره ده، الله دې کله وروره جوړ سي. وعلیکم السلام. یو ورور د پاکستان نه پوښتنه کړې، محمد ادریس په نامه. د ورور پوښتنه داسې ده چې کله امام سړی په سجده کې ګیر کی، محترمه حنفي فقها داسې وایي کله دې چې امام په هر حالت کې ګیر که مستحب ده د اقتدا پسې وکړه. الله دې جوړ لره وروره، کامیاب